بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل ولایت سروبي ولسوالي د افغانستان برېښنا شرکت تولید حوزوي ریاست 2000 متر مربع مځکه چې ارزښت یې د 4 میلیونه افغانۍ 22 کاله بعد د ریاست ته تسلیم شوه چې د زورواکو غاصبینو له طرفه نیول شوې وه. په همدغه سروبي ولسوالي کې 12000 متره مربع مځکه بل ځای چې د سروبي ولسوالي د اراضي مدیریت له طرفه یو چاته په غیر قانوني توګه په قرارداد ورکول شوی وه چې 7 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. لله الحمد د ریاست ته تسلیم شوه چې نور به عواید د برېښنا شرکت عوایدو ته جمع کول کیږي. همدغه رقم 145 مستاجرین دکانداران چې تر 900 کلونو نه را په دې خوا د اسلامي امارت تر راتګه پورې خپلو قراردادو تمدیدولو ته تیار نه وو او کرایه نه جمع کولې. لله الحمد اوس 145 دکاندارانو خپل قراردادونه تمدید کړي دي او عواید جمع کوي. دولت ته برېښنا شرکت عوایدو ته جمع کوي چې تر اوسه پورې 3 میلیونه افغانۍ دوی جمع کړي دي. همدغه رقم د اپارتمانونه کورونه چې د برېښنا شرکت د کارمندانو د اوسېدلو لپاره جوړ شوي وو، په هغو کې 3 بابا اپارتمانونه چې د برېښنا شرکت د کارمندانو کورونو د اوسېدلو لپاره جوړ شوي د زورواکانو له طرفه غصب وو، لاسته راوړل سو. لله الحمد